الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح الشرح دا مبارك سلسلة دا الله بتوفيق سر روانه او پدی کی منگ پاخرنی درسونو کې باب الوتر شروع کړو. باب په بیان دا هغه مسلو کې چې هغه د وتر سره تعلق ساتي. د شپې د منځه مسله بیان شي او تهجد بلاغینه بعد مسله د وتر د منځه راځي. دا ډېری اهمي مسلې دي چې هر مسلمان نارینه او زنانه ورته ضرورت لري. نو د وترو په مسایلو کې موږ بعض حدیثونه بیان کړي چې د هغې نه یو څو مسلې ثابتې شوې وي. مختصر به ووایم چې بیا ستاسو ذهن کې راشي. یو دا چې وتر سنت مؤکد دی، واجب نه دی. دویم دا چې وتر یو رکعت هم ثابت دی، 3 رکعت هم ثابت دی. بیا د 3 رکعتو 3 طریقې دي، یوه کمزوري ده او 2 هغه طریقې دي چې صحیح حدیثونو کې راغلي دي. او هغه ده چې 2 رکعته جدا کول، سلام ګرځول، بیا 1 رکعت کول، او یا 3 رکعته په یو قاعده او سلام باندې. 5 رکعت هم ثابت دي، د هغې طریقه څه وه؟ ټول په یو قاعده په یو سلام. 7 رکعت هم ثابت دي، د هغې 2 طریقې دي، یا ټول په یو سلام په یو قاعده، او یا په 4 رکعت باندې لنډه قاعده کول او بیا 7 ته پاسېده. دغه شان 9 رکعته ثابت دي چې هغه 8 رکعت باندې لنډه قاعده او بیا 9 رکعت ته پاسېده. دا مسلم ثابته شوې وه د حدیثونو نه چې وتر د شپې په هره برخه کې کېږي، خو غوره برخه کومه یوه ده؟ هغه اخرنۍ برخه ده. حالانکه د عایشه رضی الله عنها حدیث تیر شو چې من کل اللیل اوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په هره حصه کې چې د وتر کړي دي. خو اکثر طریقه او اخرنۍ طریقه دا وه چې وانتهى وتره الى السحر، پیشمني په دې ټیم کې به یې کول. دغه شان دا مسلم ثابته شو چې د وترو نه بعد هم لمونځ کېږي. دا مسله تاسو ته یاده که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 2 رکعته په ناسته کول. نو موږ وی دینه دا ثابته شو چې نقد الوتر دا مسله دا کمزوري ده. نقد الوتر دا چې یو سړی 1 رکعت وتر وکړي یا 3 وکړي او بیا وروسته راپاسي د شپې، نو دې سره د 1 رکعت بل کې دغه وتر دې مات کړي او بیا به وتر وکړي. نو صحیح دی چې د بعض صحابه کرامو اجتهاد دی، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح حدیثونه ثابت دي چې وترو پسې نور لمونځ کېدی شي. او داسې خو نشي کېدی چې 2 وتر وکړي، چې یو په اوله کې وتر او بیا وروسته وکړي. هلته حدیث دی چې لا وتران فی لیله، لا وتران فی لیله، 2 وتره په یو شپه کې خو نه کېږي که نه. نو په هغه یو باندې به اکتفا کوي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر طریقه دا و چې 11 رکعته لمونځ به یې کوو او کله ناکله به یې څه وکړو؟ 14 به یې کوو. دا مسله موږ بیان کړې وه. اولنی حدیث په دې درس کې هغه دی د علي رضی الله عنه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، علي بن ابي طالب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان الله وتر يحب الوتر، الله وتر دی، طاق دی، او وتر د مونځ خوښ دی. الله څنګه وتر دی؟ یو دی که نه؟ یو وتر دی. يحب الوتر، نو د الله د وتر د مونځ خوښ دی. بعض علماو دې ځینې دا فایده راویستې ده چې 1 رکعت وتر ډېر غوره دی. ولې؟ وایي ځکه چې الله هم یو دی. خو نه،
صحیح خبر ده چې ویتر په هر هغه طریقه غوره دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، نو د هغه نه یو هم ثابت دی او د یو نه ډېر هم ثابت دی. فاوتروا یا اهل القرآن، نو ای قرآن والو ویتر مه پرېږدئ. د حدیث امام ترمذي، امام ابو داود، امام نسائی راوړی، وی ای قرآن والو ویتر مه پرېږدئ. دا مسله خو ما مخکې بیان کړې وه چې ویتر واجب نه دی او بغیر ضرورت یې پرېښودنې دي پکار، او نه دې نه عادت جوړول پکار دي. لکه څنګه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي چې کم سړی ویتر مونځ همیشه پرېږدي نو د بد سړی دی او د دین باک نه لري، د دین قدر یې په زړه کې نشته او د ده ګوایي به هم نه قبلوي. نو د ویتر دا مونځ د دې پرېښودنې دي پکار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سفر کې هم کول، اگر که دا نور سنت مونځ به نه کو خو ویتر به په سفر کې هم کول، او دغه شان د سحر د سنت دا به هم نه پرېښود. خو بیا هم واجب نه دي، دې باندې څه مضبوط دلیل نشي چې موږ ته واجب ووایو. فرض مونځونه صرف دغه 5 دي، ورځ او شپه کې. بیا دلته دا ټول مسلمانان ولې نه ذکر کول چې قرآن والی ته ووایي چې تاسو ویتر کوئ؟ جواب د دې مسلې دا دی چې ویتر خو ټولو مسلمانانو له پکار دی چې پرې نه دي، خو د قرآن والا سره دا خبره ډېره بده ښکاري چې هغه یې پرېږدي. ولې ځکه چې یو سړي ته قرآن یاد دی، د شپې راپاسي او تهجد کوي، ویتر کوي، دا د دې شان مناسب کار دی. یو سړی عامي دی، قرآن ورته نه دی یاد، لکه ته شپې تهجد ولې نه کوې؟ اگر که دا کمزوری عذر دی، خو نه وایي چې ما ته قرآن نه دی یاد. خو یو سړی دی اهل القرآن کې دی، قرآن ورته یاد دی، قاري دی او دې موده پروت دی، نه ده سره دا کار نه دی مناسب. که یو سړي ته قرآن نه دی یاد نو عوامو کې راځي، اگر که موږ وایو چې هغه هم پرېښودنې دي پکار، خو چې کله قرآن والا دا کار کوي نو د هغه سره بلکل نه دی مناسب. قرآن درته یاد دی نو د شپې راپاسه که نه، حدیث دا مطلب دی. په تهجدو کې دا قرآن ومړوه، بیا ویتر پسې کوه. د هغې نه بعد حدیث دی وعن خارجة ابن حذافة رضی الله عنه، خارجه رضی الله عنه وی خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو پیر موږ ناسو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو او دی وی چې ان الله امدکم بصلاة هي خیر لکم من حمر النعم. الله تاسو له داسې مونځ درکړی دی چې هغه ستاسو دپاره د سرو اوښانو نه هم زیات غوره دی. عربو کې د سره اوښان ډېر مشهور، عربو کې اوښان قیمتي دي، بیا په اوښانو کې چې به سره اوښانو دا به ډېر قیمتي وو، نو ځکه اکثر حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سره اوښان ذکر کوي، دا عربو ته محبوب وو. الله تاسو له داسې مونځ درکړی دی چې هغه د سرو اوښانو نه مو غوره دی. الوتر، هغه د ویتر دا مونځ دی، دا ډېر فضیلت والا مونځ دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. دا ویتر الله تاسو له درکړی دا مونځ او وخت یې دې ګرځولی د ماسخوتن د مانځه نه واله د سحر د راختو پورې. دا حدیث امام ترمذي، امام ابو داود راوړی. نو دې حدیث نه خو یو دا مسله ثابته شو چې د ویتر مونځ ډېر فضیلت والا مونځ دی. ځان مه محرومه کوئ د دومره لوی خیر نه. اوس سره اوښان څومره قیمتي دي، ډېر قیمتي دي، خو دا د ویترو دا مونځ د هغې نه هم زیات قیمتي دي. دویمه مسله په دې حدیث کې دا واضح شو چې د ویتر د منځه وخت پکې بیان شو. ماسخوتن د منځه نه بعد وخت شروع کېږي
سحر د راختو پورې. نو یو مسله پکې هغه ثابته شو ما بیان کړې مو چې یو سړی ماښام او ماسخوتن لمونځ یو ځای کړي او د ماښام په منځه په ټیم کې وکړي. لکه یو سړی دی په سفر کې ماښام او ماسخوتن یو ځای کړو په کم ټیم کې؟ د ماښام په ټیم کې. ماښام لمونځ یې کړو بیا ماسخوتن وکړو. اوس تپوس کوي ویتر کوم کولی شي که نه شي کولی؟ ولې کولی شي؟ ځکه چې هلته حدیث کې درالو فیما بین صلاة العشاء الى ان یطلع الفجر. ماسخوتن د منځه نه بعد وخت شروع د ماسخوتن لمونځ شو که نو چې ماسخوتن لمونځ شو نو دغه ټیم شروع شو. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی وعن زید بن اسلم. زید بن اسلم دا تابعی دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دا سند صحیح دی؟ ولی تابعی د پیغمبر سره ملاقات کم ځای کې شوی نو دا مرسل روایت دی او دا حدیث په صحیح سند سره ثابت دی. د ابو سعید الخدری نه هغه روان دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من نام عن وتره څوک چې د خپل وترونه وده پاتې شو فلیصلی اذا اصبح سحر دی بیا د لمونځ وکړي. دا حدیث امام ترمذی راوړی. امام ابو داود حدیث راوړی د هغه روان دی. د ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي من نام عن وتره او نسیه څوک چې د وتر د منځه نه وده شو یا تیر شو فلیصلیه اذا اصبح او ذکره نو سحر چې راپاسې د وتر دی وکړي یا کله چې ورته رایت شي د وتر دی وکړي. نو دې حدیث نه اهمه مسله ثابته شوه. غټه مسله اهمه او غټه مسله هغه ده چې د وترو د منځه قضا شتي. وتر مونځ چې دنه پاتې شي نو بیا دا مه وایه چې لاړه بس ختم شو. نه د وتر د منځه قضا راګرځولی شي. بعض علماو ډېر ښکلی قول کړی او هغه ده چې دا قضا د هغه چا دپاره ده او دا رخصت د هغه چا دپاره دی چې چا وتر قصدن عمدن نه یې پرېښودي. څوک چې قصدن عمدن وتر پرېږدي د هغه دپاره قضا نشتی. دا خبره د دلایلو موافق هم ده د عقل مطابق هم ده. لکه فرض لمونځ والا یو سړی دی قصدن عمدن سحر لمونځ 8 بجې کوي دا کېږي نه کېږي. یو سړی دی وده پاتې شو 8 بجې راپاسېد سحر لمونځ دې وکړي ځکه چې ده د سحر د لمونځ قصدن نه دی پرېښودی. خو چې څوک یې قصدن پرېږدي د هغه دپاره بیا دا رخصت نشتی چې دی وروسته بیا راوګرځوي. نو دغه شان د وترو د منځه مسله ده. د چا نه چې د وتر لمونځ پاتې شي او بیا راپاسېد هر ټیم چې راپاسېد قضا یې راګرځولی شي. هر ټیم صحیح خبره ده د هر ټیم قضا راګرځولی شي بلکې په هغه اوقاتو کې چې هغې ته مکروه اوقات ویلی کېږي یا ممنوع اوقات چې په کې نفلي لمونځ او بغیر سبب لمونځ نه کېږي په هغه ټیم کې هم دا قضا راګرځولی شي. ورسېدي په دې مسله دا اهمه مسله ده. د دې باره کې ډېر تپوس کېږي زموږ نه چې وتر زما نه پاتې شي نو زه بیا راګرځولی شم او که نه نو او بلکل راګرځولی شي. یا د چا نه هېر شي ذهن کې ده چې یاره ما وتر نه دي کړي ما کړي دي او بیا وروسته ورته رایاد شو چې ما نه دي کړي بس دغه ټیم کې دي وکړي. وعن عبد العزيز بن جريج عبد العزيز بن جريج وی دا تابعی دی وی چې سألنا عائشة رضی الله عنها من تپوس کړی د عائشې رضی الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په کومو صورتونو باندې وتر کوو. عبد العزيز وی چې موږ د تپوس ته چا نه کړی د عائشة رضی الله عنها نه وهغې راته وی چې کان یقرأ فی الأولى بسبح اسم ربک الأعلى
فاولني ركعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه بقل يا ايها الكافرون او په دویم رکعت کې به قل يا ايها الكافرون وي او په دریم رکعت کې به قل هو الله احد والمعوذتين او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رواه الترمذي وابو داود. دا حدیث امام ترمذی امام ابو داود راوړی. امام نسائی دی روایت راوړی د عبدالرحمن بن ابزانه، امام احمد راوړی د ابی بن کعب نه، امام دارمی راوړی د عبد الله بن عباس ته، خو پای کې د معوذتین تذکره نشتی. دا حدیث کم دی دا کم چې امام ترمذی امام ابو داود راوړی دا سندن کمزور دی. وجدر چې د عبدالعزیز ابن جریج سماع نه د ثابت د عائشې نه دی ثابت چې د سوریدلی راغی نه. صحیح سند سره دا حدیث کم ثابت دی نو پای کې دغه درې صورتونه دي. په اولنی رکعت کې به کم یو وي سبح اسم ربک الاعلى، دویم کې قل یا ایها الکافرون، او دریم کې قل هو الله احد. خو که څوک سره د دوه صورتونه ووایي قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، څه ګناه پکې شته؟ نه، ګناه پکې نشته. دین ادم ثابت شو چې دریم رکعت د دې اولنو دوه اوږدولو جایز دي، ځکه چې کله پکې ته درې صورتونه ووایي خو دغه رکعت اوږد شو دا نورونه. بله مسله ګوره دلته دا ثابت شو، دا اهمه مسله یاده کړئ. دا درې صورتونه اله ویل مستحب دي چې کله ته درې رکعته وتر په یو ځای کې. او د حدیث کې دا نه دي راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې لنډه قاعده کړې ده، خو درې رکعته یې ذکر کړو. ځکه موږ تیر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وه چې درې رکعته وتر کول د ماښام د منځه په شان د مرجوحه او کمزوري طریقه ده، او صحیح طریقه دا ده چې دا دوه رکعته به وکړي، سلام به وګرځي، بیا به یو رکعت وکړي، او یا درې وړه په یو قاعده په یو سلام. او مستحب طریقه ده، سنت چې سنت کله ویلی شي مطلب دی چې لازم نه ده. سنت طریقه دا ده چې پای کې سړی د درې صورتونه ووایي. په اولني رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى، په دویم کې قل یا ایها الکافرون، او په دریم کې قل هو الله احد. او دا سنت لکه اوس ما جمعې مانځه کې به کوم صورتونه وي، د اختر په مانځه کې به کوم صورتونه وي، او بعض داسې نور منځونه. دا دلته تاسو به لیدلي د امامان اهتمام کوي، نو دا سنت دلته را ژوندي دي. زموږ په ملک کې قصه د مذهب چلیږي، اکثر هلته اکثر قصه د څه چلیږي؟ د مذهب قصه چلیږي. نو هلته د ډېرو حدیثونو نه او د ډېرو سنتو نه خلک نه دي خبر، نه دي خبر هلته خلک دي، ځکه چې هلته بس تکه هغه شی ثابت دی چې په فقه کې شتي، په مذهب کې شتي. هغه شی غیر ثابت دی او عمل پې نه کېږي چې هغه زموږ په فقه کې وي نشتي. نو ځکه داسې ډېر سنت به د پیغمبر طریقې دي چې هغه زموږ د خلکو ته ناشنا ښکاري. نو ناشنا مطلب دا نه چې د جو اول پیر دنیا ته دا مسله اوس راغله، دا مسله خو د مخکې نه ده، خو دا خلکو ته بیان شوې نه ده. او چې په منبر باندې عالم کینی او خوبونه بیانوي، او منبر باندې عالم کینی او هغه صرف قصې کوي، د دیګونو قصې کوي او د چاندو قصې کوي او خپل صفتونه کوي. یا بلوز می یو مولا ولید لیلا مجنون قصه شروع کړو، سم سور کې لګیا لیلا مجنون قصه، دا आवाज به دیسی راخ کو د دیسی چې تفوسی مکو او خلکو بلندوی سبحان الله. څومره ضروره مسله ذکر کړه. نچو شو مولا په منبر باندې لیلا مجنون قصې بیانې او خپل قصې بیانې او دغه یو څو خطبې یې کړي، هغه یو څو خطبې یې کړي او هغه بیانېږي په مخه. ناغه به کوم چې دا سنت او د طریقې ته واست بیان کی.
نو ځکه اکثر دا حدیثونه چې کله موږ وایو نو په دې کې داسې ډېرې مسلې مخې ته راشي چې هغه زموږ په منځ کې غیر معروف وي معاشره کې چې نه بیان کړي واضح کړي نه. د هغې نه بعد حدیث دی وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما. حسن بن علي رضي الله عنهما د علي رضي الله عنه زوی دی او د حسین رضي الله عنه مشر ورور دی. خو شیعګان د حسن نه یادوي، څوک یادوي؟ حسین یادوي. حالانکه د حسن رضي الله عنه د حسین رضي الله عنه غوره دی، دواړه غوره دي، خو بیا په دواړو کې دی غوره دی. بیا په هغه امامانو کې کم 12 امامان چې دغه شیعګانو ځان له جوړ کړي روافضو، نو په هغو کې یو حسن رضی الله عنه دی. حسن رضی الله عنه چې کله پلاری شهید شو علی رضی الله عنه او دی مشر شو، نو داغه مشرتیا او خلافت هغه ټول پرېښودو چاته؟ معاویه رضی الله عنه. او هغه کال بیا په دې باندې مشهور شو په تاریخ کې د اجتماع کال، یعنی ټول مسلمانان یو شو. هلته د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په منځ کې اختلافات وکړ، کوفې والا، عراق والا او شام والا. خو حسن رضی الله عنه دا ښکارو او د دې پیشنګویي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړې وه چې زما دا زوی حسن رضی الله عنه یادو چې د په لاس باندې به الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق راولي. نو بیا دغه خپل منصب هر څه پرېښودو معاویه رضی الله عنه ته چې د مسلمان یو شي. نو یو خو ته دا خبر راووته چې دوی د یو بل سره محبت و چې ده ورته مشرتیا پرېښوده. دویمه دا نقطه ما تاسو ته ذکر کوله. بس روافض او شیعګان دا وایي زموږ د 12 امامان چې دي دا د ګناهونو نه پاک دي. حالانکه د ګناهونو نه پاک هغه څوک دي؟ پیغمبران دي. خیر د هغوی د عقیده ده چې د امامان دا ټول معصومین عن الخطا دي، دوی نه خطا او ګناه نه کیي. سوال دا دی وایه کوم چې کوم شیعه رافضي سره د خبرې بیا دا سوال ته وکوه. سوال دا دی امام حسن رضی الله عنه دا په امامانو کې دی که نه یو دی؟ نو ده چې دا خلافت پرېښودی دی معاویه ته، یې غلط کار کړی دی او یې څه کړی دی؟ صحیح کار یې کړی دی. دوی کې یو ده که نه؟ که وایې چې غلط کار یې کړی دی نو هلته خو تاسو وایئ چې دا د ګناهونو نه څه دي؟ پاک دي. نو پاتې یوه شوه چې دا کار یې څه کړی دی؟ صحیح کړی دی. نو بیا مطلب دی چې معاویه او حسن او حسین او علی رضی الله عنهم دی ټول یو بل سره محبت و. چې تاسو په معاویه پسې وایئ کنځلې کوئ او بدې ردې وایئ، ابوالعزم په ملک کې ښه په زور شور سره ویلي دي ظالمانو. نو دا خبیثان که څومره مغاپي اسمان ته یو سړی ډېر مغاپي هو د اسمان شان او قدر خو نشي کمولی. څنګه چې دوی غاپي په معاویه رضی الله عنه پسې چې دی ظالم و او ده دا کړي و او ده دغه کړي، نو بیا څنګه حسن رضی الله عنه چې د دوی د عقیدې مطابق هغه د ګناه او د خطا نه څه دی؟ پاک دی، نو هغه څنګه رالګي او داسې ظالم له بیا خلافت ورکوي؟ نو د دوی کار بیا حسن رضی الله عنه نه یادوي. حالانکه د حسن رضی الله عنه ولې د علي بن ابي طالب زوی نه دی او د فاطمې زوی نه دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی نه دی، خو دلته د هغوی هغه تجارت بیا نه چلیږي. نو د هغې دپاره حسین رانیولی چې هغه شهید کړی م دې شیعګانو دی. راویې غوښتو د مکې نه عراق ته او ته راشه او موږ تا سره ولاړ یو، موږ سره دومره کسان دي او موږ سره دا دي، او چې هغه غریب کله راورسېدو عراق ته نو څوک نو ټول تښتېدلي، غدر او خیانت یې کړی. په خپله د هغوی په کتابونو کې دې خبرې اقرار دی چې او دا غدر او خیانت موږ کړی. نو اوس دا غدر او خیانت پټولو دپاره څه کوي؟ ماتمونه کوي. که تاسو خیال کړی دا
ماشومانان چې کله ورانه وکي او ته کور ته ورننوځې एकदम حتی ته اوس پته شته نه چې ده کړی که نه، خو دی د ځان نه قصې شروع کوي ما نه دی کړی، ما دا کار نه دی کړی، تا ته ووایي چې او ما کړی. نو دوی دا ماتمونه او دا ځانونه وهه او شهید شي، په دې ماتمونه کې دوی خپل خباثت پټوي، هغه خیانت او غدر پټوي چې هغه نه پټېدو واله دی. خدامې ته فایده ذکر کړه مخې ته راله. حسن بن علي وی رضی الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته یو څو کلمات ښوولي، یو څو خبرې ښوولې وي، اقولهن فی قنوت الوتر، دغه دعاګانې دغه کلمات دا خبرې زه په قنوت الوتر کې وایم. قنوت الوتر مسله منځ کې د څه راله؟ د قنوت، خو دلته به موږ تفصیل نه ذکر کوو. په دې پسې یو څو حدیثونه بعد باب را روان دی، باب القنوت. هلته به ځان له تاسو ته د مسله ذکر کوم چې دا قنوت واجب دی که نه مستحب دی او څنګه به کې څنګه به نه کې، هغه تفصیلي خبرې به هلته کوو. خو دلته منځ کې د حدیث راغی قنوت الوتر. قنوت الوتر څه ته وایي؟ وترو کې قنوت کول. قنوت خو دعا ته وایي، د قنوت ډېرې معنی دي، او قنوت په عربی ژبه کې د دعا په معنی سره راځي کله کله. نو دلته معنی هغه دعا چې د وترو په آخره کې کیږي. صحیح دعا او مضبوطه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، حسن رضی الله عنه تر نقل کې هغه دا دعا ده، مضبوطه دعا. او د افسوس خبره ده چې دا زمونږ ډېرو خلکو ته نه دی یاده، ولې ځکه چې کتاب کې نشته، زمونږ مولیان یې نه وایي. هغه دا دعا ده، اللهم اهدني فی من هدیت، یا الله ما ته هدایت وکړه په هغه کسانو کې چې تا ورته هدایت کړی، وعافني فی من عافیت، او یا الله ما ته عافیت راکړه، ما بچ کړه د مصیبتونو او د غمونو نه په هغه خلکو کې کومو ته چې تا عافیت ورکړی، وتولني فی من تولیت، او یا الله زما مرسته وکړه، زما ملګرتیا وکړه په هغه خلکو کې مشمار کړه چې تا ورسره ملګرتیا کړې ده، وبارک لی فیما اعطیت، او یا الله څه چې دې مال را کړي دي په هغې کې ما لپاره برکت واچوه، وقینی شر ما قضیت، او څه فیصلې چې تا کړي دي یا الله د هغې د نقصان او شر نه ما بچ ساته، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، یا الله ته فیصلې کوې او په تا څوک نشي کولی، ستا مقابله کې څوک نشي کولی، انه لا يذل من واليت، انه لا يذل من واليت، یا الله چا سره چې ته ملګرتیا وکړې نو هغه نه ذلیله کېږي. په دې روایت کې اوس دا الفاظ نه دي راوړي، خو بل روایت کې شته صحیح سند سره، ولا يعز من عادیت، او هغه سړی چې ته ورسره دشمني وکړې نو هغه ته عزت نه میلاویږي. تبارکت ربنا وتعالیت، یا الله ته برکتونه والی ته اوچت ذات. دا حدیث امام ترمذي، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام دارمي راوړی. ډېره ښایسته دعا ده. د چا ته یې دا دعا؟ چې نه ملګری ها بارک الله فیک. او که دا وسره ولا يعز من عادیت، دا ثابت دی. دا دعا ډېر قیمتي دعا ده.
کما دعا چې مشهور ده من کې ناغه مرفوعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت اللهم انا نستعینک ونستغفرک هغه دعا مرفوعا یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت ها اکثر صحابه کرامو ثابت ده او یا په قنوت نازله کې ثابت ده قنوت نازله غ دشمنانو ته چې خیره کوي یا مسلمانانو باندې سخت راشي پاغي کې ثابت ده خو بعض صحابه کرامو نه به ثابت دي چې هغوی دغه دعا د ویترو په دې قنوتو کې ویلې ده نو مونږه داسې وایو چې هغه دعا ویل جایز دي او غوره ده هغه دعا ویل جایز دي ځکه چې بعض صحابه کرام ما تاسو ته بعض سلفونه ثابت دي په صحیح سند سره چې هغوی د ویتر په قنوتو کې هغه دعا ویلې ده حالانکه هغه دعا اکثر حدیثونو کې هغه په هغه بل قنوت کې راغلی دی چې ته قنوت نازله وایي د هغې باره کې تفصیل را روان دی انشاءالله او دا دعا ډېره غوره ده ځکه چې دا په صحیح حدیث کې ده او مرفوع حدیث کې ده او حسن رضی الله عنه وایي چې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا ښوولې ده چې دا دعا وایا وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ابي بن كعب وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم في الوتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله د وتر د منځنه سلام وګرځو قال دا به وی سبحان الملك القدوس دا ذکر به وی سبحان الملك القدوس پاک دی الله چې باچا دی د هر عیب او نقصان نه پاک دی د حدیث امام ابو داود او نسائی راوړی وزاد 3 مرات یطیل درې پیری به وي دا بل حدیث هم دقه شان دی فی روایت للنسائی د حدیث امام نسائی راوړی عن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابيه عبد الرحمن ابن ابزا د خپل پلار نه دا روایت را نقل کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله سلام وګرځو نو دا ذکر به وي د ویترونه بعد سبحان الملك القدوس ثلاثا درې پیری به د ذکر وي ويرفع صوته بالثالثه او په دریم پیر کې به आवाज سکو اوچت کو دلته دې سی ویلي ګور عن عبد الرحمن ابن ابزا عبد الرحمن ابن ابزا د خپل پلار نه د روایت نه نقل کړي د ابزانه د دوه صحابیان دي او صحیح خبر دلته ده ګور انسان خطا کی صحیح خبر ده چې عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا د عبد الرحمن زوی د خپل پلار عبد الرحمن ابن ابزا نه دا روایت راوړی نو دا دلته خطا ده چې عبد الرحمن ابن ابزا د خپل پلار نه دا روایت راوړی د دې ځینې د دعا ثابته شوې د ذکر سبحان الملك القدوس درې پیری او په آخري پیر بس کې आवाज به سره اوچت کی دا غینه بعد حدیث ته وعن علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه روایت ته چې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يقول في آخر وتره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه وتر ختم کړو نو دا به وي صحیح خبره ده چې معنی ده چې کله به د وترونه فارغ شنو بیا به دا دعا وغوښته اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك یا الله ز پنانی سما ستا پر رضا پوری ستا د غصه او د غضب نه وبمعافاتك من عقوبتك یعنی عافیت سره ستا د عافیت سره یا الله پنانی سم د هغه عذاب نه چې ستا د طرف نه راځي واعوذ بك منك او پنانی سم پتا سره ستانا یعنی ستا د غضبنا ستا د عذابنا لا احصي ثناء عليك یا الله زدیسی ستا حمد او ثنا نشم ویلې انت كما اثنيت على نفسك لکه څنګه چې یا الله تا ثنا ویلې ده او خپل حمد دی ویلې ده د حدیث امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه راوړي
دا دعا کته استیادی موږ سره مخ کې تیر شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده کې دا دعا غوښته او دا دعای دلته غوښتلې او ان شاء الله په دې باندې ما لږ ډیر کوشش کړی او یو څو ورځې کې نږدې دی چې یو مزیدار کتاب ستاسو لاسونو ته راتلو ولی چې پای کې موږ کوشش کړی دی چې هر مسند ذکر او دعا پکې را نقل کو نو دې دعاګانو وضاحت او د دعاګانې په یو ځای کې راجمع کړی شوي دي ستاسو د اسانتیا دپاره او الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته طاقت راکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کولو نو دا معمولي خدمت ما کړم دې دپاره و چې د پښتنو لاسته هغه دعاګانې ورشي او هغه اذکار ورشي چې هغه مسندي او هغه ثابتي سره د ترجمې سره د وضاحته نو دا قیمتي دعاګانې دي او زموږ ډېرو پښتنو ته نه دي یادي ډېرو ته نه دي یادي ډېرو ته زه دا نه یم چې لږو ته نه دي یادي ډېرو ته نه دي یاد او لږو ته به یادي نو اوس دلته 3 اذکار ثابت شو 3 دعاګانې یو د ویترو هغه د قنوت اللهم اهدني فيمن هديت به د ویترو نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوي سبحان الملك القدوس 3 پیری په 3 پیر به आवाज اوچت کو او به دا دعا چاته یاد ده ها بارك الله فيك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك دا دعاء پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ویترو د ختمولو نه بعد کوله الفصل الثالث کی حدیث ته عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وی قيل له عبد الله بن عباس تويلش هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يو غلام كريب نومي كريب أغازات كرو نو دی غلام دیسی چلو کو چې دا معاویه رضی الله عنه په یو رکعت ویتر باندې ولیدو یو رکعت ویتر وکړو نو بیا دا کریب راغی دا غلام او عبد الله بن عباس ته وی چې هل لك فی امیر المؤمنین معاویه تدی امیر المؤمنین معاویه بارک السنه صفت ونور کې ولی هغه ولی صفت ورکم وما أوتر إلا بواحدة أخو يوركات ويتروكو عبد الله بن عباس وتي أصاب سيكاريوكو إنه فقيه ودير بوه سري وفي رواية بل رواية كرازي قال ابن أبي مليكة أوتر معاوية بعد العشاء بركعة ابن أبي مليكة ويشي لما سلطان دمانزنا بعد معاوية ويتروكو سمرة يوركات وعنده مولى لابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وغلام خواكنا صدق كريب فأتى ابن عباس فأخبره راغب عبد الله بن عباس بس ودا خبره وتوكل يروين لكم معاوية دير ناشنا كارو سجل كده ولي معاوية سجل أخو يوركات ويتروك ودعه بريدا فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم دغه معاوية خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړی دغه صحابي دی طریقه به دغه نه زده کړی دا حدیث امام بخاری راوړی نو اصل کې خو دا حدیث دی د پر راوړو چې یو رکعت ویتر ثابت دی وغټه مسله دی بل ثابت شوه معاویه رضی الله عنه فضیلت لکه څنګه چې د مخکې ورځو کې بعض شیعګان او روافض او غپا کوله او یا بعض لکه د انجینیر مرزا چې دی نن سبا او داسې نور راوتي دي پکې چې په ځان باندې صادر د اهل سنت ورچولی چې جی موږ سنیان یو موږ شیعګان نه یو او بیا منځ منځ کې جرح کوي په معاویه رضی الله عنه باندې
په معاویه رضی الله عنه باندې چې جرح شته شو کنه بیا په ټولو صحابه کرامو باندې شته ټیک ځکه چې معاویه رضی الله عنه د دروازه ده د دروازه چې کولاو کړه او په دې بصری خبري شروع کړي چې معاویه دا چل کړو دغه چل کړو او دا اصل شته ټیک د کم زینو ګوره چې کله سړی په یزید پسې لګي او ځکه موږ د یزید رحم الله په باره کې دا وایو چې غلې پکې کېنه هغه سړی نه هغه سړی ښه کارونه هم کړي دي او غلطیانې تم شوي دي او معاملې د چا سره ده د الله سره ده او مسلمان او کافر نه لعن تعن پې مه وایه او متې دومره غټ سړی جوړوه چې رضی الله عنه والله چې راضي ده او صحابه کرامو ته رسوي نه هغه هم مه کوه خو چې کله یو سړی په یزید پورې ونښلي او لعن تعن شروع کړي او خصوصا بې سنده خبرې کوي یزید داسې و یزید داسې و یزید داسې اکثر د شیعهګانو نه دروغ زده کړي نو بیا یو ورځ داسې ووایي دا یزید چې داسې و لکه دا ما د یو مولانا به خپله اورېدلي دقه یزید پورې به نښتی او بیا بیان کې دا وایي یزید چې داسې ګډوډ و خو پلار یې وله تربیت ګډوډ کړی و که نه نو پلار یې څوک دی معاویه رضی الله عنه نو خبره ګوره معاویه صحابي ته لاړه اوس به نورو صحابه کرامو ته لاړی شي نورو دروازه کولاو شوه معاویه رضی الله عنه هغه د مؤمنانو ماما دی ځکه چې د خور په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واده ده ابو سفیان رضی الله عنه پلار هم صحابي دی او دی هم صحابي دی کاتب الوحی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحی به یې لیکله ډېر اوچت شان والا صحابي دی ډېر اوچت شان والا ګوره تپوس یې د عبدالله ابن عباس نه وکړه عبدالله ابن عباس معاویه ښه پېژني که نه سره پاسه 1400 کاله بعد یو شیعه رافضي سپی راپاسې و معاویه رضی الله پسې خبرې کوي هغه یې ښه پېژني څوک یې پېژني عبدالله ابن عباس یې پېژني که نه څه وایي عبدالله ابن عباس وی اصاب انه فقیه معاویه رضی الله خو فقیه انسان دی پوه سړی او پر دویم روایت کې فانه قد صحب النبي صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری نو څنګه به د پیغمبر په ملګری پسې دوی بدې رهدي وایي او دې په هغه خلکو کې داخل دی چې الله د هغوی باره کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي یو سړي نه الله راضي شوی دی او یو سړی پورې نښتی دی چې د هغه د جنت او د جهنم پته نه لګي او په هغه سړي پسې خبرې کوي چې الله ته راضي دی او 100% یقیني جنتي دی نو څومره لوی بدبختي شوی دی سړي الله دې زمونږ حشر د معاویه رضی الله عنه سره وکړي او الله دې موږ له توفیق راکړي د هغه د دفاع کولو او څوک چې معاویه رضی الله عنه یا په نورو صحابه کرامو پسې بدې ردې وایي یا یې ورته په زړه کې بغض پروت دی رب العالمین د دنیا او آخرت کې وشرموي د هغې نه بعد حدیث دی وعن بریدة رضی الله عنه بریده وایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلی ده الوتر حق وتر ثابت دی فمن لم يوتر فليس منا سوک چې وتر نه کوي دی په موږ کې نه دی بیا وی چې وتر ثابت دی فمن لم يوتر فليس منا سوک چې وتر نه کوي په موږ کې نه دی او بیا د خبرو کړه درې پیری د حدیث امام ابو داود راوړی اول خو دا خبره چې دا حدیث سندن کمزور دی دا حدیث سندن څه دی کمزور دی او که ثابت هم شي نو د الوتر حق معنی دا نه ده چې وتر واجب دی مخکې دا مسله تیر شوي درس کې ما بیان کړې ده معنی دا چې وتر ثابت دی پرېښودی نه دی پکار د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي سعید رضی الله عنه ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من نام عن الوتر او نسیه څوک چې د خپل وتر د منځه نه وده پاتې شو یا تیر شو فلیصلي اذا ذکر و اذا استيقظ نو چې کله ورته دا وتر رایاد شي ودي کی یا چې کله چې راپاسي د خوب نه ودي کی د حدیث امام ترمذی امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی مخکې دا مسله ما اوس بیان کړه به تفصیل ته ضرورت نشته مالک رحمه الله روایت ته بلغه هغه ته دا خبر رسیدلی ده نو دلته خو مالک رضی الله عنه چې دا خبر ما تر رسیدلی ده خدا حدیث په صحیح سند سره موصولا امام احمد راوړی دی نو سند یې صحیح دی
أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نے یو کس ته پوښتنه وکړه د وتر په باره کې اواجب هو د وتر واجب دي کنه؟ فقال عبد الله ورته وی قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتر کړی د مسلمانانو کوي. فجعل الرجل يردد عليه، سړی بیا راغی وینه واجب دي کنه دي؟ هغه ته بیا وی اوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم واوتر المسلمون، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دي مسلمانانو کوي. دا روایت امام مالک په موطأ کې راوړی، امام احمد هم راوړی. نو دې حدیث نه څو مسلې ثابت شوې. یوه وتر واجب نه دی عبد الله بن عمر په نسبت باندې، ځکه یې دغه جواب وکړو چې مسلمانانو کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کول، هغوی هم کوي. بله خبره صحابه کرامو په دور کې دا قصې نه وي دا واجب دی او سنت دی او مستحبات او دا، هغوی به کتو چې پیغمبر یو کار کړی دی نو بس هغوی به کوو. نن سبا باز راشي کنه زه ته ثابت کړه د قرآن او د حدیث نه چې سبحانک اللهم ویل واجب دی که فرض دی که مستحب دی که سنت دی، پلانې کار واجب دی که مستحب، زه مونږ ته دا غیر مقلدین ثابت کړي. دا تقسیم چې په منځ کې دا واجبات دي، په اودس کې دا دي او دا فرض دی او دا مستحب دی او سنت دی، دا علما وروسته دا تقسیم کړی دی. ولې کړی دی؟ د اسانتیا لپاره. د څه لپاره یې کړی؟ اسانتیا ده. لکه ته ته پته وري چې منځ کې کم کارونه دي چې هغه دې پرېښودو لمونځ دې نه کېږي، نو علماو راجمع کړو او تا ته یې مخې ته کېښودو، وایي دا جي د منځه ارکان دي، دا جي مستحبات دي، دا جي سنت دي، ستا د اسانتیا دپاره. نور شریعت ته په دې نه رانیسي چې یو سړي د منځه طریقه ورځي او مونځ برابر کوي بس پوره ده. لکه دا بعض وروڼه نن سبا دا کم چې داسې دا مروجه تبلیغ چې کېږي نن سبا، دې تبلیغ کې چې داسې یو چیله دوه ولګوي یا چیله خو ګټه خبره شي کشمش کې لاړ شي، نو بیا اکثر ډک مجلس کې سړي نه تپوس وکړي زه ته سنت ووایه څو دي منځه کې، زه ته اودس کې ارکان ووایه، دا سړی به غریب ګډوډ کې هغله به ښه طریقه ورځي خو داسې په ترتیب به یې نه یاد کړي، نو هغه به د ټولو په مخ کې وشرموي. زه ته ووایه که ته پوهوې، لیکن هغله خو اودس ورځي پوره صحیح اودس کې د پیغمبر په طریقه، نه ته پکې ما ته واجبات ووایه او ته ما ته مستحبات ووایه. نو دی حدیث نه دا ثابت شو. ګوره عبدالله ابن عمر هغه ته څه وی واجب پرېږده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي، مسلمانان یې کوي، بس خبره ختمه شو. وتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي، موږ یې کوو. د هغې نه بعد حدیث دی وعن علي رضی الله عنه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 3 رکعته وتر کول، یو ځای به کول 3 یقرأ فیهن ب9 سور من المفصل. مفصل چې کوم سورتونه یې د دې وضاحت ما مخکې کړی دی، دې کې به 9 سورتونه وي. یقرأ فی کل رکعة ب3 سور، 9 سورتونه په هر رکعت کې به 3 وي. آخرهن قل هو الله احد، نو په آخرنی رکعت کې آخرنی سورت به قل هو الله احد وي. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی او سندن سخت کمزور حدیث دی، په دې کې یو راوي دی الحارث الاعور، نو د هغه د لاسه د حدیث سندن کمزور دی. په ویترو کې د ویتر په منځ کې 10 سورتونه ویل، لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړی، په کې تفصیل د دې سورتونو راغلی دی نه و، هسې فایدې لپاره به ذکر کړم. وی په اولني رکعت کې به سورة التکاثر، سورة القدر او سورة الزلزله وي، په دویم کې به سورة العصر، النصر، الکوثر وي، او دریم کې به سورة الکافرون او المسد او الاخلاص وي. که یو سړی دا سورتونه ویم صحیح ده، که یو سړی نور ویم صحیح ده، خو مضبوط روایت او سنت طریقه کومه وه ده مخکې ذکر شو، سورة الاعلى، سورة الكافرون او سورة اخلاص. وعن نافع رحمه الله وی كنت مع ابن عمر بمكة، زر عبد الله بن عمر سرومه په مکه کې، والسماء مغیمه، او اسمان کې وریز، فخشي الصبح، عبد الله بن عمر ویریدو چې یره سحر کېدو واله دی کس، فاوتر بواحده، نو یو رکعت وتر یې وکړو، د سحر د یری نه څو رکعت وتر وکړو،
یو ثم انکشف فرأى ان علیه لیلا لک سات کې وریځې ختمې شوې چې وریځې ختمې شوې نو خو ښکاره شو چې خو لا شپه شتي سحر ته لا ټیم ډېر دی فشفع بواحده نو یو رکعت یې پسې بل وکړو ثم صلى ركعتين بیا پسې دوه رکعات نور دي چې تهجد وکړو فلما خشي الصبح نو کله چې سحر نه یریدو اوتر بواحده بیا یو رکعت ویتر وکړو د حدیث امام مالک راوړی دې مسلې ته ما اشاره کړې وه مخکې دې ته نقد الوتر وایي او دا د دې صحابي اجتهاد دی خپل ځکه چې دوی دا قول دی چې اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اخرنی مونځ به وتر ګرځوي نو د وتر نه بعد بل مونځ نه کیږي حالانکه مخکې صحیح حدیثونه تیر شو چې د وتر نه بعد نور مونځ کیږي او دا قول د چا دی د صحابه په منځ کې چې کله اختلاف راشي دا قاعده ده کې قانون چې کلم د صحابه په منځ کې اختلاف راشي نو بیا به دغه دلایل ته ګوري عبد الله بن عمر دا قول له د په مقابله کې ابو بکر صدیق ابو هريره عمار عائشه رضی الله عنهم اجمعین دې ټول دا قول له چې دا نقد الوتر نشتی ورسته پس نور موږ کوي وتر پس خبره نه ده نو ځکه د دلایل پرنا کې مضبوط قول دی چې وتر پس نور موږ کیږي او دا نقد الوتر دا مسله د بعضو صحابه کرام خپل اجتهاد دی والله اعلم وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بپناس تموز کو فيقرأ وهو جالس د قرآن تلاوت بکو پمنځ کې او ناس بو فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية نو چې کله په قرأت کې 10 آیت یا 30 آیت پاتې شو قام وقرأ وهو قائم نو دا باقی منځ به دا باقی تلاوت به په ولاړه وکړو ثم ركع بیا به رکوع وکړه ثم سجد بیا به سجده وکړه ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك بیا به په دویم رکعت کې دغه کار کو رواه مسلم د حدیث امام مسلم راوړی نو دینه دا ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفلی منځ کې یو طریقه دام ده مخکې تیر شي چې خو به ټول موږ پناسته کو او کله به دې سیم کو چې باز به په ولاړه وکړو او باز به پناسته وکړو وعن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د وتر د منځنه بعد 2 رکعات مونږ کو 2 رکعات دا حدیث مخکې تیر شوی دی امام ترمذی راوړی دی امام ابن ماجه به کې دي ویلي خفیفتین دا 2 رکعات به ډیر لڼ کول او هو جالس او پناسته به کول اکثر مسلې مخکې تیری شوي دي صرف د 2-3 حدیثونه پاتې دي دا وایم چې دا باب ختم شي وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو رکعت باندې ویتر وکړو کله کله ثم يركع ركعتين بیا به 2 رکعات وکړو په ویتر پسې يقرأ فيهما وهو جالس پای کې به قرات کو او ناسبو فإذا أراد أن يركع نو چې کله به رکوع لتو قام نو بدرید فرکع نو رکوع به د ولاړې نتو رواه ابن ماجه د حدیث ابن ماجه راوړی د حدیثونو دلته د مؤلف رحم الله په دې راوړي چې دا ټولې طریقې ثابت دي هر چې وکړه صحیح وعن ثوبان رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی دی چې ان هذا السهر جهد وثقل دا رپاسیدنې دي د تهجد د پاره د ګران کار دی او د بیداری د دې منځ د پاره د ګران کار دی دا حدیث امام دارمی راوړی دی دلته دا لفظ دی ان هذا السهر او سحر بیداری دو ته وي بهوبی ته وي خو صحیح دی چې دلته دی ان هذا السفر امام ابن خزیمه امام ابن حبان دا روایت راوړی پای کې دی ان هذا السفر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر باندې او دا خبره وکړه وی دا سفر چې دی دا ډیر ګران کار دی سړی به کې ستړی شي فاذا اوتر احدکم تاسو کې چې کله یو سړی ویتر وکي فليركع ركعتين په ویتر په سری به 2 رکعات وکي 2 رکعات فان قام من الليل کبیا د شپې را پاسې د خډیره خده والا كانت له کرپانه سیدو ناغه 2 رکعات شو هغه تهجد شو
امام دارمی دا حدیث راوړی. تاسو پوه شئ په دې څه مطلب شو؟ سفر کې دی یو سړی ستړی دی، یو رکعت یې وکړي، دا ویتر شو، بیا دې پسې 2 رکعته وکړي. ها کله پانسېدو دی شمار شو، او کله پاسېدو ډېره ښه ده. نو دې حدیث نه 2 مسلې ثابتې شو. یوه ویترو پسې نور مونځ شتی کېږي، ثابت دی، جایز دی. او دویمه مسله دا ثابته شوه چې دې حدیث کې 2 رکعته راغلي دي. مخکې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناسته کول، نو ثابته شوه چې په ناسته کول هم جایز دي، په ولاړه کول هم جایز دي، ځکه چې دا حدیث عام دی. اخرنی حدیث وعن ابي امامه رضي الله عنه، ابو امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د ویتر د منځنه بعد 2 رکعته کول پناسته، يقرأ فيهما اذا زلزلت وقل يا ايها الكافرون. پاولنی رکعت کې به سورۃ الزلزله وی، اذا زلزلت الارض زلزالها، او په دویم رکعت کې به قل يا ايها الكافرون وی. د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. نو سورتونه تیم ثابت شو، او دې سره چې دا باب هم اختتام ته ورسېدو. را روان باب بیا کم یو دی؟ باب القنوت، ډېر اهم باب دی. د قنوتو مسله، که هغه وترو کې دعا ده او که هغه قنوت نازله، او په هغې پسې بیا باب دی باب قیام شهر رمضان. د تراویح مسله ده، رمضان کې څومره مونځ به کې، څومره به نه کې. دا ټولې مسلې انشاءالله را روانې دي، په دې باندې به اکتفا وکړو او داسې موږ د ویترو مسله مکمل کړه. زه دا غواړم د ویترو موږ ډېرې مسلې زده کړې که نه، چې یو ملګری هر یو ملګری چې جدا جدا مسله بیان کړي، ښه به نه وي؟ نه داسې په ترتیب سره کې شروع کړئ. ویتر یو رکعت ثابت دی، 3 رکعته ثابت دي، او د 3 رکعتو 2 طریقې په صحیح حدیثونو کې راغلي. 2 رکعته کول بیا یو، او یا 3 ونه په یو قاعده په یو سلام. 5 رکعته ثابت دي په یو سلام په یو قاعده. 2 رکعته په 2 طریقو سره ثابت دي، یا په یو سلام ټول په یو قاعده، او یا په شپږمه باندې لنډه قاعده او بیا 9 ته پاسېده. 9 رکعته ثابت دي، 8مه باندې لنډه قاعده او بیا 9 ته پاسېده. 3 رکعته ویتر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو، نو په اولنی رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلی وي، دویم کې به قل ایها الکافرون وي، دریم کې به قل هو الله احد وي. 11 رکعته 2 رکعته به وکړو، په اخره کې به 1 رکعت کوو. د ویترو د منځنه بعد به وي سبحان الملک القدوس 3 پیری، او په 3 پیر کې به आवाज اوچت کو. کله رکعت 14 رکعت هم کړي. د شپې چې به ویتر قضا شو، د ورځې به راګرځول. نه هغه بله طریقه شوه، او د شپې د منځه مسله شو. د حدیث وایي د ویترو نه بعد 2 رکعته کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. ویتر واجب نه دي، ویتر سنت مؤکده دي. په باندې خپل ذکر دلایل بیان شو. د ویتر د منځه وخت شروع کیږي د ماسخوتن د منځه نه بعد والا د سحر د راختو پورې. چې څوک اوده پاتې شو یا تیر شو، نو چې کله ورته رایاد شي، کله چې راپاسي قضا دې راوګرځي. الله ویتر د ویتر خوښوي. یو شپه کې 2 ویتر نه کېږي، لا ویترانی فی لیله، یو پیر به ویتر کې. اهل القرآن د پاره ډېر تاکیدي مسله ده. قرآن والا پکاري چې ویتر نه پرېږدي. او یا بله مسله دی ورور چې څنګه وي چې ویتر مونځ 3 رکعته ویتر به داسې نه کوي لکه څنګه چې د ماښام مونځ، او داسې نورې ډېرې مسلې بیان شوي وي. الله دې موږ ټول پوه کړي په قرآن او حدیث باندې.
الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د مونځ کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.